بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو یو محترم ورور دا پښتنه کړې د چې چا نستونې رانغښتي راپورته کړي د څنګه یې ښکارای نو لمونځ کول څنګه دي. شارکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. امام مفتي خالد سیف الله الرحمني صاحب خپل فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 221 هغه لیکلي چې په داسې حالت کې لمونځ کول مکروه دي چې د لمون یا لستونې کتکل سوي راپورته سوي. په حواله د فتاوا هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 416 وای فقهاو د دې سم منع لیکلې ده چې دا دوسه د پاره سړی لستونې راپورته کی نو برته بر لستونې اعلان شوکې کچیر دی په منځ باندې ودرې د امام سره نو داسې په عمل قلیل سره چې ډیر عمل کثیر نه وي هم د لستونې لاندې شوکولای شي. په حواله د دور مختار مارج مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 416 او دا غرنګ لیکلي دي چې کم بنین وي هغه خلصونی نه لري لستونی نیمه کټ سوي داسې شټه غوسي پاګه کې څنګه دي نو پر صفحه نمبر 228 کې لیکلي دي چې په داسې لستونی کې چې هغه نیمه وي څنګه دې ښکاروي نو پاګه کې هم منځ کول مکروه دي. مراکل فلا ما تحتوي صفحه نمبر 214 لیکن کچال منځ کې وکړي نو منځ دوباره د کول ضرورت نشته چې دوباره منځ راوګرځي. په کار دا چې سړی په داسې جامه کې منځ وکړي چې هغه د خوشو خضوع ته ډیره ونږدې وي او ښه د عزت جامه وي بلا ضرورت په داسې نمي لستونو والا بنین کې منځ نه کوي. والسلام.